بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې د متعلمینو د کار د سوانح پاڼه جوړو د زده کوونکو لپاره راځو دلته موږ جوړ کړی داسې د کار د سوانح. نو راځو همدغه طریقه باندې جوړو. تاسې باندې دا طریقه زده کړئ چې څنګه دا جوړوي. که چېرته راشو پرنټ پریویو د دې وګورو نو تاسې به دا وګورئ چې په څه ډول او کومه طریقه جوړه شوې. ګورئ دواړه تاسو ته شا او مخې چې دی شو کېږي. نو په دې طریقه به مونږ کارت سوانح چې دی جوړو. راځو د جوړولو طریقې ته را به شو. دلته به زه کنټرول ان سره یو نوی ډاکومنټ واخلم. راځو لومړی چې دا سنټر کې چې کومه لیکنه ده دا کوو. هغې نه مخکې راځو د دې پرنټ ته پرنټ پریو کې لاندې راځو پیج سیټ اپ باندې کلیک کوو. د دې دا مرجن چې دی دا 0.5 هرې خوا ته اخلو. دا د اوسه نه برابروو. همدارنګه چې دی دلته به راشو پیجز صحیح دی لیاوټ دی. راځو لیاوټ کې چې دی ورټیکل دا به په سنټر کې واخلو. دا به اوکې. اوس راځو دلته دا به د سنټر یې بیرته ختموو. ټاپ دی دلته لیکو د افغانستان اسلامي امارات. د دې ټکس به سایز هم زیات کړو او بولډ به هم کړو. که چیرې فنټ سټایل تاسې تغیروی هم کولی شئ. مثال زه د کلیبري اخلم ورته. د افغانستان اسلامي امارات. دویم نمبر کې لیکو چې د پوهنې وزارت. د ثانوي تدریساتو ریاست. دلته به د لیسې نوم ولیکو. مثال زه لیکم چې د اډې لیسه. دا شو. اوس دې دپاره جدول جوړو. جدول راځو انزرټ ته. انزرټ کې چې دی دې ځای نه به شپږ خانې راواخلو. 4 شپږ داسې به لاندې راشو کلیک وکړو. دا جدول چې دی دا به لیاوټ ته راشو. دا به پراپرټیز ته رایټ ټو لیفټ به یې کړو چې ښي طرف نه شي. دې کې دا اوله سیل چې کوم دی دا به سلیکټ کړو. شفټ رایټ ایرو کی سره مې سلیکټ کړه او دلته لیاوټ ته راځو. دا مرچ کوم مرچ سیل. اوس راځو دلته دې خانه کې لیکو د دې دا به سلیکټ کوو مکمل. د دې ډیزاین ته به هم راشو. ټکس به په منځ کې شي او دې ځای نه به دا سایز به لږ زیات کړو او بولډ به یې کړو. دې کې به ولیکو چې سایز یې بیخي زیات دی. دا به بیرته لږ کم کړو. 18 دی. دا به 12 کړو. 14. ټول سلیکټ کړئ بیا یې 14 کړئ. د متعلمینو د سوانحو پاڼه. دلته به راشو وبه لیکو د متعلم نوم. دلته به ولیکو د متعلم د پلار نوم.
دا به لاړ دی خوا وړاندې کړو دې خانه کې به ولیکو د نیکه نوم ورپسې د زیږېدو کال اصلي سکونت فعلي سکونت مورنۍ ژبه ټیپ بټن وهئ دلته څو خانې اضافه کوئ ټیپ بټن سره اوس راځئ مورنۍ ژبې پسې بل لیکئ چې د متعلم د پلار کار د تذکرې شمیره همدارنګه د متعلم د پلار د تذکرې شمیره د متعلم د پلار د تذکرې شمیره دا به لږ نور هم پراخه پیدا شي او بل به ولیکئ د اساس ګڼه د متعلم د پلار د تحصیل درجه د متعلم ولی دا مو چې ولیکو اوس به راشئ دې خوا دغه خانې چې دي تر دې ساحې پورې شفت سره به یې سلیکټ کړئ داسې دا به مرج کوئ لیاوټ ته راځئ مرج او دې خوا هم چې دی دا دوه خانې سلیکټ کوئ او مرج کوئ مرج نه وروسته چې دی دې کې به داسې ولیکئ چې شاملېدل او وتلې شاملېدل او وتل یې او دلته به ولیکئ نږدې خپلوان او دلته به راشئ وبه لیکئ چې شاملېدل دویمه خانه کې د مکتوب نمبر دریمه خانه کې چې دی نیټه څلورمه کې ټولګی بیا به راشئ دا به سلیکټ کړئ داسې شفت ډاون ایرو کې سره یې سلیکټ کړئ او راشئ دا بارډر چې کوم دی دا لږ دې خوا یوسئ داسې دا خانه پرېږدئ دلته راشئ دې کې ولیکئ وتل دویمه کې ولیکئ د مکتوب نمبر دریمه کې ولیکئ نیټه څلورمه کې ولیکئ ټولګی پنځمه کې ولیکئ سبب شپږمه کې ولیکئ جریمه دا هم که لږ دې خوا راوړئ داسې او دلته ولیکئ ورور کاکا ماما ورور کاکا ماما د کاکا زوی د ماما زوی
دا بیرته لږ داسې پراخه کړئ. اوس راځو دغه خانې چې کوم دی دا داسې سلیکټ کوو او مرچ کوو. لیاوټ ته راځو مرچ. دا به سلیکټ کړئ او مرچ. ما مرچ ته شارټکټ کی جوړه کړې ده الټ ام، نو زه په خپلې شارټکټ کی باندې چې دی مرچ کوم داسې. دا یو خانه پاتې شوې ده، دا به هم سلیکټ کړو داسې مرچ دی. کنټرول ځای دی الټ ام. دا چې ټولې مرچ شوې داسې درې خانې پاتې، دا هم مرچ کوو. دا وشو. اوس راځو دلته یو انسرټ ته راځو، یو شیپ راخلو، دا ټکس باکس به راواخلو، دا به ډرا دا به دلته دې ساحه کې کېږدو او دلته به راشو په آوټلاین ته، دا به بلیک کلر کې وکړو او دې کې به لیکل وکړو. لیکل به پکې ولیکو چې الاین ټکس ته به راشو، دا به میډل کې دې کې ولیکو عکس. دا مو شو. اوس راځو لاندې دویم پیج ته، کنټرول انټر به ووهو. د دې شا چې کوم ده هغه اوس جوړوو. دلته به ولیکو چې د متعلمو د امتحاناتو نتیجې. په لیسه کې اوس راځو دې لپاره 14 قلمونه اخلو، 12 ټولګي دي او ورسره چې دی یو د مضامینو لپاره. دلته به ولیکو چې نیټې دا ټیبل به هم رایټ ته چینج کړو، داسې لیاوټ ته راځو، پراپرټیز ته راځو، رایټ ټو لیفټ به انتخاب کړو، کې به کړو، دا نیټې دې خوا راغلی، دا به ختم کړو، کنټرول ایکس به کړو، دلته به پیسټ کړو. د دې دا سایز به لږ چې دی کم کړو، دلته به راشو 14 دی، دا به 14 کړو. دې کې به ولیکو 1400، صرف به ولیکو 1400، ځکه 2 او 3 چې دی هغه بیا قلم باندې لیکل کېږي. کنټرول سی سره به یې کاپي کړو، دې ټولو کې به یې پیسټ کړو، سلیکټ به یې کړو، کنټرول وي. او دلته به راشو ولیکو چې صنوف او یو ټیب به ورکړو، بل به ولیکو چې مضامین. دا مو شو. اوس به
راشو دلته به ولیکو چې اول ټولګی، دوهم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم. دلته درې کالمونه چې دی موږ ته پکار دي چې نور اضافه کړو. دا به سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد لیاوټ ته به راشو، انزرټ لیفټ باندې به کلیک وکړو. درې کالمونه اضافه شو. دا 1400 دا به کاپي کړو، دا به په دې درې واړو کې هم پیسټ کړو. دلته به ولیکو لسم، یولسم، دولسم. دا مو شو. اوس راځو ټیپ سره چې دی خانې اضافه کوو. خانې چې اضافه شوې دلته به راشو، مضامینو نومونه لیکو. لومړی قرآن کریم، دینیات، پښتو، عربي، دري، عربي، کمپیوټر، ټاکنیز، جغرافیه، تاریخ، فرهنګ، حرفه. الجبر، حساب او ورسره چې دی جیولوژي، کیمیا، فیزیک، بیولوژي، مدني معلومات، انګلیش، رسم. دلته به نورې خانې هم اضافه کړو. ټیپ بټن سره نورې خانې اضافه کړو. انګلیش پسې لیکو چې رسم، هنر، سپورت، تهذیب، مجموعه، درجه، نتیجه، حاضر، غیر حاضر، ناروغ، رخصت، رخصت. لاندې راځو د شپږ خانې چې دی یا اووه، دا به چې دی دغه دا به سلیکټ کړو او مرج دا مرج کړو. دلته دا سلیکټ کوو، دا هم مرج کوو، دې خوا خانې هم چې دی سلیکټ کوو او مرج. په دې خانه کې لیکو چې د متعلم
خصوصي تشریعات یا د دوی د اولیاء کتنه. او په دې بله خانه کې لیکو چې د ښوونځي د ادارې نظریات. ښه، دا مکمل شو. اوس راځو دغه بارډر که دې خوا لږ وړئ داسې به یې سلیکټ کړئ، لږ معمولي شانتې به یې یوسئ. اوس به داسې کار وکړو چې را به شو د دې دا به سلیکټ کړو مکمل مو چې سلیکټ کړ راځو دلته بارډر ته. بارډر به سلیکټ ورکړو چې دا بارډر ورکړه او غټوالی چې دی دا ورکړه او دلته راشه آل بارډر آوټ سایډ بارډر بهر سایډ او دا به سلیکټ کړو لږ به یې داسې پراخه داسې به لاندې راځئ دا به داسې برابروئ چې دا هغه یې منظم وي. نور لاندې راځو دا لاینونه یې بېرته سره برابروو. کلیک کوو لږ یې دې خوا وړو لږ نور یې هم دې خوا وړو چې لاینونه برابر شي. دې باندې کلیک وکړئ داسې لږ دې خوا اوسه. دا هم کلیک کړئ لږ دې خوا راوړئ. ښه، دا برابر شو. اوس راځو دلته لاندې دا لاندې تللی دا به بېرته بره ویسو داسې. راځو دا هم ټول سلیکټ کوو. کله مو چې سلیکټ کړه ډیزاین ته راځو بارډر ته راځو بارډر مو تیار انتخاب کړی دغه بارډر او دا چې دی آوټ سایډ ته ورکړو. د دې به هم چې دی دا لږ به لاندې پراخه کړو. لږ یې بېرته وربره کړو. لږ به یې نور هم بره ویسو. ښه، دا هم برابر شو. اوس راځو د دې پرنټ وګورو. پرنټ پریویو دا به سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد بیا دا هم بولډ کوو او دلته لاندې راځو دغه لیکل چې کوم دي دا به هم بولډ کړو. پرنټ پریویو ته راځو. پرنټ یې ګورو چې پرنټ کې څنګه راځي. پرنټ کې انشاءالله بیخي دلته وګورو
منظم دی. دا یو صفحه چې کومه ده هغه به ختم کړو او په دې طریقه سره چې لاندې به راشو دا به لږ بېرته براویسو. زمونږ کارت سوانه مکمل برابره شوه، نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې کارت سوانه جوړه کړئ. د دې کارت سوانې سافت به د ویډیو ډسکرپشن کې وي، تاسې کولی شئ د هغې ځای څخه